سلامونه نیکی هیلی او ښې چارې قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال له ډېرې مودې تاسو ته یوه خپرونه وړاندې کوي شاعر او کتاب په دا خپرونه کې موږ تاسو ته د سویلي پښتونخوا هغه ستر خوندور نوي منځني او زاړه او سنیر شاعران معرفي کوو د هغوی کتابونه معرفي کوو د هغوی افسانې تاریخي کتابونه علمي کتابونه او د شاعرۍ ټولګي یا مجموعې تاسو ته وړاندې کوو د پیاوړي لیکوال دغه هڅه د دې لپاره جوړه سوې ده د دې لپاره ټاکل سوې ده چې موږ و تاسو ته د سویلي پښتونخوا د ژوبه نیولې تر کوټې او تر چمنه پورې چې کوم پښتني بیلټ دی یا پښتني سیمه ده په دې سیمه کې چې کوم لیکوال شاعران ژوند کوي او د خپل ادب د خپلې پښتو او د خپل قام لپاره قلم چلوي او د دشمن د اغیارو د دسیسو او د ستونزو د مشکلاتو څخه خپل قام ژغوري او د قلم په مرسته و تاسو ته شعري ټولګي وړاندې کوي علمي بحثونه وړاندې کوي افسانې وړاندې کوي او په هغه کې ستاسو لپاره ډېر سبق وي پښتون قام چې څومره لو بدبختي په برخه ده هغه دا ده چې خپل ادیب خپل شاعر او خپل لیکوال ته توجه نه کوي او خپل ادیب او خپل شاعر نه اوري که چیرې پښتون قام د خپلې ژبې لیکوال او شاعران مطالعه کړي او دغه شاعران ولولي نو دی به بیا په دا پوه سي چې څوک زما دوست دی او څوک زما دشمن دی شاعران د ټولنې سترګې دي چې سترګې ړندې وي نو قام پرمختګ نشي کولی شاعر تاسو ته علم رڼا او شعور وړاندې کوي او تاسو د رڼا او د شعور په لار روانوي نو په همدغه سلسله کې موږ نن یو ځل بیا تاسو ته د سویلي پښتونخوا یو ډېر خوندور لیکوال شاعر څېړونکی محقق عبدالکریم امیر صاحب در پیژنو د دغه کتاب چې مارکیټ ته راغلی دی او په مارکیټ کې موجود دی د دې کتاب نوم دی ملګرو نړېدلي دیوالونه په دې نړېدلو دیوالونو کې د عبدالکریم امیر صاحب خوندور اشعار خوندورې سندرې نظمونه او پرمغزه شاعري موجوده ده نو شهزاد صاحب او زما سره په څنګ کې ملګرو عبدالواسع آغا چې موږ نن د ده میلمانه یو او دی مې کوربه دی د ده بچان هم را سره برخوال دي په دې خپرونه کې زما سره په څنګ کې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب شیر محمد شادمن صاحب نعمت الله ظهیر صاحب عبدالرافع صاحب عبدالمالک کلمیار او طاهر لیوال د موږ سره په نننۍ خپرونه کې برخوال دي ملګرو موږ غواړو چې تاسو ته دغه کتاب په بشپړه توګه معرفي کو او په تاسو یې وپېژنو د کتاب نوم دی نړېدلي دیوالونه شاعر عبدالکریم امیر خپرونکی پښتو څېړنه کمپوز او ډیزاین پښتو څېړنه لورلایي لومړی چاپ دسمبر 2018 چاپ شمیر 1000 ټوکه بیه 250 کالداري او د عبدالکریم امیر صاحب پر کتاب باندې سریزه فیصل فاران صاحب چې ستر لیکوال څېړونکی او د بچا خان مرکز مشرم دی او د یوه موقق د شاعري ټولګه باسخان علمیار چې پر دې کتاب باندې سریزې لیکلي دي ملګرو او په دې کتاب کې د شاعر خپلې لیکنې هم شاملې دي
او په دې کتاب کې ملګرو خوندور اشعار، خوندور شعرونه او دغه کتاب ملګرو تاسو له دغه ځایو څخه ترلاسه کولی سئ. تکتو کتابکور، کاسي روډ، کوټه، پښتو اکیډمۍ کوټې څخه نړېدلي دیوالونه د عبدالکریم عامر صاحب دغه کتاب تاسو ترلاسه کولی سئ او خپله یې لوستلی سئ او بیا د ده د شاعرۍ څخه خوندونه اخیستلی سئ. نو زه راځم د عبدالکریم عامر صاحب د دغه شعري ټولګي په هکله باندې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته چې دی خپل نظر وړاندې کړي. یو جهت مننه قدرمن تیمورشاه کمال چې ته په خپله د پیاوړي لیکوال صدر یې او په څنګ را سره ناشر محمد شادمن چې ستا شی لاس دی او د هغه رنګه نعمت ظهیر چې زموږ د ځوان کهول فکري شاعر دی، ورسره عبدالرافع چې د سر عبدالواسع آغا صاحب زوی دی، عبدالمالک کلمیار او نږدې بیا د واسع آغا صاحب زوی دی. ماشاءالله. او داسې کتاب، داسې شعري ټولګه دې نن ما ته لاسته راکړله چې د یو داسې چا شعري ټولګه ده چې هغه نوم یې هم علامتي دي، نړېدلي دیوالونه. بېشک. او دا یو داسې استعاره ده چې د پښتانه قام او وطن نن په نړېدلو دیوالونو ولاړ، د وخت جبر دی او جبر نازولی دی. بلکل. او در کومه حده چې عبدالکریم عامر صاحب دی، زه د نږدې څه پیژنم، ناسته په مجلس، په ادبي، په سیاسي، چې د دې کتاب د سریزه څخه معلومیږي فیصل پاران صاحب هغه څوک دی نه چې دی په پښتو ادب کې یو رسېدلی نقاد دی او د ده نقد چې کوم دی هغه تسلیم شده دی، ته شده دی. او د کریم عامر په کتاب چې د ده کم نقد دی او کومه څېړنه چې د پر کړې ده نه، ما فکر ته د خبرې کولو هغه موقع نه ده راکړې. او بیا د هغه رنګه دویم چې کوم دی چې د کتابونو خوروي باز علمیار چې دی د کتابو په ځای کې ناست څوک، نو دا یو بله شی دی. زه به د ده په علمي او ادبي هڅو باندې خبره کومه، خو کماله زه دا غواړم چې ته د ده کلام زما و مخته کې او د اورېدونکو سره یې کښېږدې نه، زه به د ده د شاعري فکري جاج او تجزیه وکړم په هغه صورت کې اما چې ته ما ته د ده کلام زما و مخته کښېږدې. دا سپیره دښتې ګلستان به نسي. واه، دا سپیره دښتې ګلستان به نسي، هندو به مړ سي مسلمان به نسي. واه، هندو به مړ سي مسلمان به نسي. دا سپیره دښتې ګلستان به نسي، هندو به مړ سي مسلمان به نسي. زه به سم خاورې په ارمان ارمان کې، زه به سم خاورې په ارمان ارمان کې، را سره جوړ هغه جانان به نسي. واه، ډېره لړ. زه به سم خاورې په ارمان ارمان کې، را سره جوړ هغه جانان به نسي. ستا که ځواني د ګل په شان د یاره، ستا که ځواني د ګل په شان د یاره، داسې ګل نسته چې خزان به نسي. واه، داسې ګل نسته. ستا که ځواني د ګل په شان د یاره، داسې ګل نسته چې خزان به نسي. د زړګي کور به مې ویجاړ وي همیش، د زړګي کور به مې ویجاړ وي همیش. دومره پوهېږم چې ودان به نسي. واه، ډېره له ډېره. او پر رقیبانو باور نه دی پکار، پر رقیبانو باور نه دی پکار. اغزي اغزي بوله ګلان به نسي. واه، ازغي بوله ګلان به نسي. او داسې غمي مې دي
ټول کړي ژونده داسې غمینې داسې غمي دي ټول کړي ژونده قیمتي کیږي به ارزان به نسي ډېر اعلی دا بیا ووایه نه داسې غمي دي ټول کړي ژونده قیمتي کیږي به ارزان به نسي واقعي په دا یوه کلام په دا یوه شعر کې نه د تراکیب د لارې څخه دوه ماورې او دوه متلونه راوړو هندو به مسلمان نشي داسې ګل نسته چې خزان به نشي دا خو هغه څوک موضوع کوي چې د هغه د علم سطح دا خو یو علمي څوک دی محقق دی نقاد دی نه او محقق و نقاد د ټولنې او د قام و د ژبې پر یوه شي باندې نظر وي زه اریان یم چې دغه محقق او په عمر کې هغه عمر یې نه دی نه چې ډېر خلک د وخته بعد چې کوم تسلیم شو داسې کریم عامر زما نزدې په نقد کې او په تحقیق کې سند هم لري او خبرې ژوره هم وي پخه هم مستند هم ده او داسې ځوانان داسې لیکوال چې د کم کام وي هغه کام به په رښتیا سره شناخت هم ولري پہچان به هم ولري ولې د ده تحقیق او د ده نقد چې کوم دی هغه د نقد او د تحقیق د مروجه اصولو لاندې دی او دغه سړی چې کوم دی او چې کلام هم ولیکي نه نو کلام یې معنا لري مفهوم لري د نن ورځ هم لري د سبا ورځ هم لري مستقبل هم لري زه غواړم چې د ده یو بل کلام چې کوم په موږ واوري ارشاد کمال صاحب پسرلی وای نوی کال وای ډېر به شوی او چې ما او تا سره خوشحال وای ډېر به شوی چې نیم ستا په تورو زلفو کې اوډر وای چې نیم ستا په تورو زلفو کې اوډر وای پر تندي د شینکۍ خال وای ډېر به شوی چې نیم ستا په تورو زلفو کې اوډر وای پر تندي د شینکۍ خال وای ډېر به شو چې ما کاڼی په لمن کې ګرځولی لیونو غوندې مې حال وای ډېر به شو او پښتانه چې یې د یو بل دشمنان کړل چې سرمات د دې دلال وای ډېر به شو یو وار بیا د پانیپت او خیبر غږ وای یو وار بیا د پانیپت او خیبر غږ وای ابدالي وای یا خوشحال وای ډېر به شو د کلام د اورېدو مخکې ما وویل کمال صاحب چې دا یو عبدالکریم عامر صاحب چې کوم دی دا یو ژوندی او شعور لرونکی او علم لرونکی عالم غوندې په دغه عمر کې او بیا لورلایي خو یو دی ځای دی چې د ادب او لیکوالان شاعران ادبي مرکز دی او ځان ته خپل تاریخ لري او دی د هغه خاورې اوسېدونکي خو د علمي او ادبي الکو سره تړلی په قلم او کتاب مین لکه تا چې په ابتدا کې وویل چې پښتانه بدبختي دا ده چې د قلم او د کتاب څخه لیري د ادیب او د شاعران د نه ویلو څخه لیري او که چیرې زموږ د نن نسل او دا لمحه موجود ادب دی موضوع کې د دنیا زما خبره نه ده دا پخه او کره خبره ده چې ادب ته موږ پر سیاست فوقیت ورکوو ادیبان چې کوم دي هغه لارې ټاکي او هغه ښوونکي دي هر شی چې دی ځان ته خپل یو سرکل خپل یو دایره خپل یو سرحد لري واید ادب دی چې د هغه سرحد نسته هغه په دا تمامو دایرو محیطه دی دا عبدالکریم عامر چې دی دا په ادب خبر زړه لري په ادب خبر ذهن لري ځکه یې قلم چې کوم دی نه
هغه د وطن ستونزې د قام ستونزې وظیفې ته ورپېچ کوم څه دي نه دا ټول د ده عنوانات دي د ده موضوعات دي او د دا ټول عنوانات او موضوعات وضاحت او اظهار چې کوم دی هغه د شعر د لارې کوي او شعر دا تراز دی چې هغه د محورې رنګ هم لري د ترکیب رنګ هم لري په معیار هم پردی په اثر هم پردی په هر زړه باندې خپل اثرناک هغه اثر پرېږدي نو داسې شاعران او داسې قلمکاران د قوم د ژبې د وخت او د وطن ضرورت وي او شاعران چې دي د قام سترګې وي هغه د درېیمې سترګې خاوندان دي ځکه هغه ته ترډ آی یعنې د درېیمې سترګې بصیرت لرونکي خلک عبدالکریم عامر زما نزدې د ځوان نسل د لمحه موجود هغه قلمکار دی چې هر څه ویني هغه څه چې کوم دي هغه د ده موضوع ګرځي زه یو وار بیا تا ته دا بلنه در کوم نه چې خبرې به پر کوو ته یو بل کلام زموږ سره داسې بدنامه بدکرداره سړی داسې بدنامه بدکرداره سړی نه به وي بل داسې بیکاره سړی واه ډېر ته بیا ووایه داسې بدنامه بد کردار سړی نه به وي بل داسې بیکاره سړی چې یو وجود وي د بارودو خوراک د بارودو خوراک مور لویوي د څه دپاره سړی واه دا بیا ووایه چې یو وجود وي د بارودو خوراک ډېر ښه چې یو وجود وي د بارودو خوراک مور لویوي د څه لپاره سړی او د کلي هر چا پیژندلی دی سم د کلي هر چا پیژندلی دی سم ملګرو حال نه وایي له ډاره سړی واه ډېره چې یې د کلي په دید نه مړېدو چې یې د کلي په دید نه مړېدو اوس یې وریږي له بازاره سړی واه دا بیا چې یې د کلي په دید نه مړېدو اوس یې وریږي له بازاره سړی او د کلي خان می د قاتل ملګری د کلي خان می د قاتل ملګری و چاته وکاندي یو ناره سړی واه ته دا بیا د کلي خان می د قاتل ملګری و چاته وکاندي یو ناره سړی او ښه معتبره دی امیر هغه معتبره دی امیر هغه چې ویل ویدلی له معیاره سړی ته بیا دا ووایه ډېر ښه معتبره دی امیر هغه معتبره دی امیر هغه چې ویل ویدلی له معیاره سړی په یوه ناسته یې هر څه معلوم سي په یوه ناسته یې هر څه معلوم سي امیره متله څو واره سړی واه ډېر دا بیا ووایه په یوه ناسته یې هر څه معلوم سي په یوه ناسته یې هر څه معلوم سي امیره متله څو واره سړی ډېره بس کمال صاحب تا ډېر انتخاب اشعار راواخیستلو زه به مختصرا دومرې ووایم چې ادب د ژوند هنداره وي د قومو تاریخ وي ادب د قومو نفسیات رجحانات چې کوم دي نه هغه خوندي کوي د را روان نسلو دپاره امیر هغه څوک دی چې خپل خوبونه تیر خوبونه را روانو نسلو ته د هندارې غوندې ورته ښکاره کوي چې په هغه کې هره څیره در لید ښکاري په ټولنې کې د مختلفو انسانانو مختلف کردارونه وي یو کردار په ګوته کوي او په ټولنې کې د ډېرو خلکو ډېرې ذمواریانې هغه ذمواریانې ور په ګوته کوي او دا ټیم چې پښتانه قام ته یا په پښتانه وطن چې کوم غور بل دی په علامتي انداز کې کریم عامر چې دی د اشعار د لارې د هغه نشاندهي کړې ده د هغه بیان کړی دی او اسیم د ادیب و د لیکوال متعلق دا ویل سوي دی چې هغه د ټولنې بدرنګي چې کومه ده یا ستونزې چې کوم دي د هغه نشاندهي کولی سي حل یې د نورو په لاس کې دی
عبدالکریم امیر خپله فریضه د اشعار د لارې د تحقیق له لارې د نقد د لارې دا ټوله ترسره کړې ده او به زما هم د همې خبره وه خو په اخر کې تا ته یې وار بیا وایم چې ته د یو بل کلام چې در خبرو زیات د کلام چې کوم دی هغه مخته راسي. هار وم د ګلونو په رښتیا له غاړې ولوېدم هار وم د ګلونو په رښتیا له غاړې هار وم د ګلونو په رښتیا له غاړې ولوېدم لاړم پاڼې پاڼې سوم چې ستا له غاړې ولوېدم. واه دا بیا ووایه دا بیا. هار وم د ګلونو په رښتیا له غاړې ولوېدم ولاړم پاڼې پاڼې سوم چې ستا له غاړې ولوېدم د هر چا له نظره بېمانا سومه ولوېدم د هر چا له نظره بېمانا سومه نه پوهېږم خلکو چې د چا له غاړې ولوېدم. ډېره لا دا بیا ووایه. ولوېدم د هر چا له نظره بېمانا سومه نه پوهېږم خلکو چې د چا له غاړې ولوېدم او مات سوم د بنګړي غوندې له سپینو لیڅو لیرې سوم. واه ډېره مات سوم د بنګړي غوندې له سپینو لیڅو لیرې سوم خپل قیمت مې بایلو د اشنا له غاړې ولوېدم. واه تا فرق د غزل یار که ومې خطه هیله د امید جنازه ووته ومې خطه هیله د امید جنازه ووته ستا ستم ته مخ سوم د وفا له غاړې ولوېدم. ډېره او ګورم شاوخوا حالات زما په حق کې نه ښکاري. ګورم شاوخوا حالات زما په حق کې نه ښکاري او وخت ته بې پروا سوې زه دې بیا له غاړې ولوېدم. ډېره او وخت د تضاداتو د یامره زه چې ستا سومه وخت د تضاداتو د یامره زه چې ستا سومه هر څوک مې دشمن سو د دنیا له غاړې ولوېدم. قدرمنو لیدونکو موږ نن و تاسو ته نړېدلي دیوالونه دغه شعري ټولګه چې د قدرمن عبدالکریم امیر صاحب شعري ټولګه ده د ده تحقیق د ده څېړنې به تاسو پر خواله رسنۍ اورېدلې وي خو شاعري به مو دومره نه وي اورېدلې لکه موږ چې نن و تاسو ته وړاندې کړه. دغه کتاب لاسته راوړئ د تکتو کتاب کور څخه یې ترلاسه کوي. د عبدالکریم امیر صاحب دغه شعري ټولګه چې تاسو ټوله ولولئ نو بیا به د ده د شاعرۍ څخه خوندونه واخلئ. د پیاوړي لیکوال دا ذمهواري او دغه وظیفه ده چې تاسو ته کتاب در وپېژني او تاسو بیا هغه کتاب واخلئ مطالعه یې کوئ ویل ولئ او د خپل ځان سره د خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. نو موږ نن زه تیمورشاه کمال او عبدالواسع آغا پروفیسر فیض شهزاد صاحب شیر محمد شادمند صاحب نعمت ظهیر صاحب او محمد رافع صاحب او عبدالمالک کلمیار صاحب او زموږ دغه د نن ټول محفل درپل اتواره له تاسو اجازه غواړو چې بیا و تاسو ته یو نوی کتاب معرفي کوو یو نوی شاعر معرفي کوو. تر هغه وخته مو را لاس پارو ژوندي ګړندي او خوشحاله اوسئ.